اولاد نیک اولاد دا صدقه جاریه ده، صدقه جاریه. شرط ولدار هغه اولاد چې تای تربیت کړی دی، تای ذمہواري پوره کړې ده. او که راسي شرونه سرونه شمارو چې 8 زامن مې دي او 10 مې دي او ملاتړ مې جوړ کړی، نو دا ملاتړ ډېر د حیا د عزت پلاران چې کوم دی دا د نااهله بچو د لاسه وشرمېده، د چا سره میلاوېدلی نه شي. دا ځکه چې د مور او پلار خپله ذمہواري نه ده پېژندلې. لومبی دا ذمہوار دی، دا مور او پلار په دې باندې، بیا ټوله معاشره په دې باندې ذمہواره ده. نو عزیزانو زموږ ستاسو ټولو ذمہوارۍ دي په دې کې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. هر سړی دا شپون دی د خپل رمې، لکه څنګه چې یو شپون خپل رمه ساتي. باچا د وخت دا د ټولو له شپونکی دی. د کلي د وطن مشر دا د هغه کلي د قام شپون دی. د کور مشر د خپل کور شپون دی. دا به ذمہواري پوره کوي، دی به خپل حق ادا کوي د خیر د خورولو دپاره. نو دا خیر بل شانته کې نه خورېږي. هر یو کس به موږ په دې باندې خپل کوشش کوو، هر یو کس به دې ته ذمہواري پوره کوو. او دې ته په اسلام کې تزکیه ویلی شوې ده. قرآن کې خدای پاک وایي قد افلح من تزکا. هغه سړی کامیاب دی چې د خپل ځان پاک ګزان. هر یو سړی موږ په دې وخت کې لګوي بل سمو. جومات کې هم تقریر کوو تاسو سم شئ، جنازه کې هم تقریر کوو تاسو سم شئ، جلسه کې هم تقریر کوو تاسو سم شئ. یو سړی دا نه وایي چې لومبی به زه سمیږم بیا به دا نور سمیږي. هر سړي له به سمېدل غواړي، هر سړي له به نیک کېدل غواړي، هر سړي له به کردار خپلول غواړي. او کردار دا ګوارې ظاهره نه، هسې بناوټ نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي التقوی هاهنا. تقوا کردار د خدای یره دا په زړه کې ده، په زړه کې، په زړه کې ترس پیدا کول غواړي، په زړه کې چې کوم دی دا مینه محبت پیدا کول غواړي، په زړه کې یو بل ته معافي کول غواړي. پښتانه وایي که نه، وایي بد تربور دا برې په بد ځای کې پکارېږي. دا تربور دا دشمن نه دی، دا رور دی رور. من تربور چې کوم دی دا دشمن کړی. دا لا کومه مسلماني ده، دا لا کوم اسلام دی چې موږ وایي چې موږ مسلمانان یو. په اسلام کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ګاونډي دومره تاکید وشو چې زما ګمان رالی چې هسې نه په میراث کې راسه شریک نه کړي. اسلام خو دومره حق بیان کړی دی، د لاروي د پردي د مسافر د دې حق موږ ته اسلام بیان کړی. موږ د رور حق منلو ته تیار نه یو، د رور خپلولو ته تیار نه یو. نو صرف نفرتونه دي، کینې دي او دا رضي ژوند دی چې وکیل بابا لاړی بله ورځ به ټول په دې باندې رواني. وګورئ د کار د کردار سړی د خیر سړی دا واورئ، دا به ټول عمر یادي، دا به ټول عمر خلک په صفت باندې یادوي، دا به ټول عمر خلک ښستایي. دا بیخي مسلمانیم ده، دا بیخي زمونږ د وطن دود اقدار او روایات مو. مینه محبت زمونږ په منځ کې کمیږي ورځ ته ورځه. پخوا زمانه داسې وه اسانۍ دومره نه وي، ګاډي نه و، موبایل به نه وي، خوراکونه دومره نه وو. خو مینه محبت په دې خلکو کې ډېر و، مینه محبت. تپوس پوښتنه د یو بل ډېره وه. دا ولې لالچ به نه و په منځ کې. هر تعلق موږ د لالچ په بنیاد باندې جوړ کړی. دا لالچونه م انسان که انسان بې لالچه نه وي، خو د خدای د مخلوق سره مینه، تپوس جنازه ناجوړه شو ورشه، سخته پرې راله تپوس یې وکړه، قرضداره شو وس دې کېږي مرسته ورسه وکړه. پیغمبر علیه السلام وایي یو سړي له دې قرض ورکړو ورسه نشه ګزاره ورسه وکړه. وګورئ بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مطل الغني ظلمن. قرض دې له چا راواخیسته او خوشحاله وایي سړی مې ووالو، بیا پې سلام هم نه چې ټلیفون تی بند کې قرض نه ادا کې. دا ګنډکپي ده د اسلام په نامه، د مسلمان په نامه باندې دا من دوکه کوو. ظلم به نه کوې د چا سه، نشته دی رسه قرض یې واخیستو سړي ته ووایه نشته دی وس مې نه کېږي. خو دا پټېدل ورکېدل